یاره محبت خان تا څه کړي دا څه وخت مخ د خمرې خټې رنګه نیولې دی دوکانداري نه کوي که څنګه یاره شریف خانه څه مه کوې ډېره دننه کیسه ده یاره بیخي ګش لایسته کې ژړه اوښتی لکه پوخ بادرنګ یاره زړه مه راچوه شریف خانه یو وار زموږ هلک ګاډۍ تر ګړنګ لیدلې ده بیا ته یې خبرې هم راته کوي یاره عجبه ده اتروري ول واده یم نه خبر چې په چا واده یم ته هم پریشانه یې په دا نه خبر چې له څه وجې پریشانه یم که حال نه راته یاره شریف خانه دا ځینې دې غمونه دي سړی پټ وساتي ښه محبت خانه زما خیال ډېر غټ غم دی ځینې پکې ډوبې خو خالي د غوږو څوکې ښکاري مړه شریف خانه ته بیا هم ښه یې چې د غوږو څوکې د ښکاره دي زه خو هم زه به د سر تر ښکره یم زه خو دا درته وایم چې ته موږ به دا غم شریک کړو کم از کم یو تسلي خو به ده نه زړګیه تسلي نه شي راکولی داسې مار خوړلی یم تر نوکان مو هم وینې روانې دي تر سترګو مو هم وینې روانې دي عجبه بیخي د بېقدرۍ په خوږ نه یې اخته زه هم به ځان ته حیران یم زه ته توکل که تر دا ژړې مخ ته وګرځم نن ما ستا په غم اګاه که کم از کم غم خو به د لږ سپک شي نه خبره درته وایم که نه درته وایم نو لکه یم نه درته وبایم دوی فساد را سوی دی لاره شی کې خلاص سوی ځکه مو مخ ژړ ته وایه وایه خیر څرنګه فساد دی ته خو وایه شریف خانه دوی فساد را سوی دی شاعر یې کلم پر فیسبوک ما ګران شناخته کړي په غمو مزه ناخته کړي واه 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 ما په خیال چې پل عاشق سوی د شاعرۍ د پته ولګېده بس شریف خانه دغه رنګه معلومېږي اشه په دې کې بیا د غم څه کیسه ده نو غجانان د پیدا کړي دي لایق یې ته به د غواړي چی شي اوس هده سړی اوس خو جانان د څپلۍ د تلي میخ وخاتی په دغه ته څه خبرې اچھا اچھا بل راګ دی چې ته ګوتې پر کښې کاږه څرنګه اواز نه دی شریف خانه درته ویلی خو نه سم دي خو د سونډې پرې کېده بهرحال تاسو ډېر مجبوره کړم نو درته وبایم جانان مو ټیمه جانان خو اخر سوپی لیلا وخته وټې مات کلم نه خبره چې فیسبوک اپریشن وکړي که ګرس لا وخت سوپی لیلا یعنی پل کښې وتې هر رنګ هم سړی کښې وتلی یار ته خپل ساده یې په تا خو هر څوک پکوړې خڅولی شي او داسې اوس یاره ته اوس مشوره راکړه زه څه چم وکړم یاره څه مشوره غواړې خپل کاروبار ته وژه ورکوه بل چا ته هم دا وایي چې دا رنګه چم مه کوه وروره بله مګه سلیار نسته خدای دې وکړي چې زړګی له ونی راسره